اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ښه راغلاست بیا هم نن زموږ او ستاسو دوهم درس دی د چاپیریال ساتنې د مضمون دویم درس چې هغه د حمل و نقل د وسایلو ککړتیاوې دي. هغه موضوعات چې موږ او تاسو به تر بحث لاندې نیسو او پرې بحث کوو هغه په دې ډول سره دي چې لومړی د حمل و نقل د وسایلو ککړتیا پیژندل، په موټرو کې د ککړتیا د منځته راتلو اصلي عوامل څه دي، په دې هکله باندې به پوه سو. د موټرو له لوري د ککړونکو موادو غلظت څومره دی دا به انشاءالله وپیژنو. د ککړتیا مختلفې مرحلې به وپیژنو. د ځینو مهمو ککړونکو یا هم کیمیاوي موادو ستاندردي غلظت یا معیاري غلظت څومره دی. د احتراق په اثر د هوا ککړتیا یا تودوخې په اثر د هوا ککړتیا دا به وپیژنو. د موټرو او یردجاتو د ککړتیا کمول څنګه یې کمولی سو. په موټر کې د ککړونکو سرچینې او د ککړتیا کمولو طرحې دا به موږ او تاسو وپیژنو. لومړی راځو د حمل و نقل د وسایلو ککړتیاوې. نقلیه وسایل لکه موټر، اورګاډي، کښتۍ، الوتکې او د هوا په ککړتیا کې تر ټولو مهم رول لري. یعنی همدا نقلیه وسایل دي لکه موټر، اورګاډي، کښتۍ، الوتکې او داسې نور، دا د هوا په ککړتیا کې تر ټولو مهم رول لري او زیات اندازه چې دا هغه موټرو څخه ده چې هر موټر لږ ککړونکي تولیدوي او په چټکۍ سره چاپیریال ته خپریږي. که چیرې موږ وګورو اورګاډي، کښتۍ او الوتکې، دوی درې سره تر موټرو په ډیر اندازه سره تودوخه البته کیمیاوي مواد یا ککړتیا تولیدوي، خو د موټرو د تولید اندازه ځکه ډیره ده چې د هغوی استعمال او شمیر ډیر دی. یعنی موټرانو څخه ډیر خلک استفاده کوي ځکه هغه د هغوی استعمال ارزانه او اسانه دی، نو ځکه تر ټولو خطرناکه یا زیاته اندازه دوی د دغو ککړونکو له موټرو څخه تولیدیږي. ځکه هر موټر لږ ککړونکي تولیدوي چې ډیر زیات موټران دي نو ډیر ککړونکي محیط ته داخلیږي. د ککړتیا په موټرو کې د همدغه ککړتیا اندازه په لاندې حالتونو پورې اړه لري. لومړی د موټرو شمیر او ډول. که چیرې موټران په زیاته اندازه سره وي نو ککړتیا به هم په ډیره اندازه سره وي. که چیرې موټران کم وي ککړتیا به هم کمه وي. که چیرې د غټ جسم لرونکي موټرانو څخه استفاده کیږي ککړتیا به ډیره وي، او که چیرې کوچني موټر وي نو ککړتیا به هم کمه وي. د حرکت ساحه. که چیرې د حرکت ساحه یا کوم هغه لاره چې موټر پرې تګ او راتګ کوي هغه خرابه وي نو ککړونکي به ډیر تولیدیږي، او که چیرې سمه وي لږ به تولیدیږي. ځکه لامل یې همدا دی که چیرې یوه ځمکه یا یو سړک خراب وي، دلته د موټر که په هر څومره سرعت سره ځي خو دی په نسبتا تر پاخه یا ښه سړک یا لارې ښه تګ راتګ او ژر نشي رسېدلی، نو چې ژر نه ورسېدی همدغه موټر زیات محرکات سوځوي، یعنی ډیر محرکات سوځوي چې په نتیجه کې ډیر ککړونکي تولیدیږي. نو ځکه چې دلته په کومه لاره چې دی تګ او راتګ کوي همدغه لاره سمه نه وي او په کوم وخت کې چې دی باید ورسیږي نه رسیږي، نو چې دی په ډیر وخت کې ورسیږي په هماغه اندازه سره ډیر ککړونکي هم تولیدوي. د ګټې اخیستنې شرایط. یعنی موږ تاسو په کومو شرایطو کې له همدغه موټر څخه ګټه اخلو. یعنی د مثال په ډول باندې آیا د ګرمۍ په موسم کې دی، آیا د یخ په موسم کې دی، په کومو شرایطو سره موږ تاسو له دغه موټر څخه استفاده کوو. د لږ بار لپاره دی، د ډیر بار لپاره دی، د کم وزن لپاره دی، د ډیر وزن لپاره دی، هر ډول شرایط چې په دې پورې هم اړه لري. د موټر نویوالی او زوړوالی. په څومره اندازه چې یو موټر نوی وي په هماغه اندازه ککړونکي کم تولیدوي، ځکه چې د هغې انجن، ماشین، هر څه چې وي هغه برابر وي او په لاره باندې ډیر ښه تګ کولی شي. نو څومره چې موټر زوړ وي په هماغه اندازه ککړتیا هم ډیره وي.
په نوره نړۍ کې همدا یو ترافیکي قانون دی. البته قانون په هر ځای کې شته خو په نوره نړۍ کې عملي کیږي. کوم موټران چې ډیر زاړه وي هغه یا هم جدا منع دي او یا هم د ترمیم لپاره یې دوی بعضې پالیسیانې په کار اچولي دي تر څو هغه موټران ترمیم کړي. چې ترمیم یې کړي وروسته یې دوی څخه استفاده کولی شي. که چیرې ترمیم شوي نه وي هېڅوک له هغې څخه استفاده نه شي کولی. د تګ او راتګ شدت په څومره اندازه چې یو موټر په ډیر سرعت سره چلول کېږي په هماغه اندازه سره ډیر تودوخه محیط ورکوي. اما په څومره اندازه چې کمه وي په هماغه اندازه سره کمه ورکوي. د یوې سیمې جغرافیوي شرایط او وخت، یعنې دا مخکې موږ تاسو وویل چې په څومره چې مثلا جغرافیوي شرایط یې مثلا په لاره باندې تګ او راتګ کول دي. همداسې موږ تاسو که چیرې وګورو په افغانستان په خصوصا ځینې ولایتو لکه مثلا زابل یا هم داسې روزګان یا هم هلمند دغه ولایتونه که چیرې موږ تاسو وګورو دلته موټرانو اندازه چې دا هغه کمه ده. یعنې په همدغو جغرافیوي موقعیتونو کې دا کمه ده. خو که چیرې مثال کابل ته وګورو هلته دا موټران ډیر دي. نو که چیرې مثال په ډول باندې په کابل کې یو موټر چلول کېږي تودوخې ککړونکي اثر به نسبتا تر نورو ولایتو ډیر وي. د نوره نړۍ کې چې کوم موټران دي هلته هم په ډیره اندازه سر دي نو هلته یې هم د ککړتیا اثر ډیر زیات دی. په موټرو کې د ککړتیا د منځته راتلو اصلي عوامل څه دي؟ لومړی چې دی هغه په موټرو کې له هوا سره د محرک ترکیب نسبت نه وي تنظیم شوی. یعنې په څومره اندازه چې هوا وي تر هغې ډیر زیات محرکات یا هم کیمیاوي مواد چیش کېږي محیط ته ازادیږي. نو که چیرې ډیر ازادیږي نو دلته دغه هوا کې چې کوم ترکیب کې کیمیاوي مواد هغه کمیږي. چې هغه کم سو نو ځای یې دوی نیسي. مثال د ښارونو مثال موږ تاسو مشهور کولی سو. مثال په ښارونو کې هوا یا اکسیجن نسبتا تر صحرا چې شي وي کم وي او یا هم چې شي وي کوي هم په داسې ډول سره وي چې له هغه سره مثلا په هوا کې نور کیمیاوي مواد ور علاوه شوي. طرح او د عمل کولو د شرایطو نه په زړه پورې والی، یعنې د موټر داسې جوړ شوی نه وي تر څو کم کیمیاوي مواد محیط ته آزاد کړي او د عمل کولو شرایط یې نه وي په زړه پورې هم په څه ډول چې دی چلیږي هغه نه وي په زړه پورې. د تګ او راتګ شکل یې درست نه وي، یعنې په هغه قانوني ډول سره چې باید موټر وچلول شي هغسې نه وي نو ځکه یې ککړتیا ډېره شوې ده. د موټرو توان د کار د شرایطو سره مناسب نه وي. یعنې یو موټر چې مثلا د کوم کار لپاره ځانګړی شوی وي تر هغې د اضافه یا دروند کار استفاده ورڅخه کول دا هم ډېره ککړتیا محیط ته ازادوي، ځکه چې هلته په ماشین باندې ډیر زور راځي، ډیر محرکات سوځل کېږي، په نتیجه کې ډیر کیمیاوي مواد تولیدېږي. د موټرو دوراني سرعت د کار د شرایطو سره مناسب نه وي. یعنې د موټرو دوراني سرعت یعنې په کوم په دوران کې چې موټران اچول شوي وي هغه د کار د شرایطو سره مناسب نه وي. د موټرو ډول نه مناسب والی د ترسره کېدونکي کار سره چې مخکې مو ویل، د موټرو زوړوالی یعنې موټر چې په څومره اندازه سره زوړ وي ډیر زوړ وي په هماغه اندازه د کیمیاوي موادو د تولید کچه هم ډیره وي. د موټرو د ساتلو شرایط د اصولو له مخې نه وي، یعنې موټران چې په کومو ځایونو کې ساتل کېږي یا هم مثلا دوی لپاره ځینې ساتنځایونه وي هغه څنګه وي د اصولو له مخې نه وي چې دا یې یو بل عامل دی. د موټرو له لوري د ککړونکو موادو غلظت، یعنې په هغه کې موږ تاسو دوه ډوله موټران دلته راخیست، یو بنزیني موټر او بل ډیزلي موټر دی. دلته ککړونکي مواد موږ تاسو لرو او دلته د ککړونکو موادو لیست دی. لومړی زیات حد، کم حد، متوسط حد، زیات حد، کم حد او متوسط حد. لومړی راځو ککړونکو موادو څخه لومړی کاربن ډای اکساید. په بنزیني موټرو کې د کاربن ډای اکساید د تولید کچه چې ده هغه 15 زیات حد دی،
کم حد یې څو دی 2.9 دی او متوسط حد چې دی هغه نه دی. په ډیزلي موټرو کې البته زیات حد چې دی هغه 14.8 کم حد یې 0.9 او متوسط یې نه دی. کاربن ډای اکساید زیات حد یې 14 کاربن مونوکساید البته زیات حد یې 14.5 کم حد یې 2.9 او متوسط چې دی هغه 4 دی. یعنی په زیات اندازه چې دی کوم کاربن مونوکساید تولیدوي په بنزیني موټرانو کې زیات حد 14.5 او په ډیزلي موټرانو کې 7.8 دی. همداسې کم حد یې 0 او متوسط حد یې 0.1 دی. اکسیجن چې مثلا کوم اکسیجن نه البته دا اوزون دی. دا چې مثلا تولیدیږي زیات حد چې دی هغه 11.4 کم حد یې 0 او متوسط یې 4 دی. همداسې په ډیزلي کې 0 کم حد یې 0.5 او متوسط حد یې نه دی. همداسې هایدروجن دی چې هغه 5.8 دی زیات حد یې په بنزیني موټرو کې او په ډیزلي موټرو کې زیات حد چې دی هغه 2.5 دی. کم حد یې 0 دی دلته هم 0 دی. متوسط حد چې دی په بنزیني کې 2 دی او دلته 0.03 دی. همداسې هایدروکاربنونه موږ تاسو ویلی چې هغه 4 دی دلته زیات حد کم حد یې په بنزیني کې 0 او متوسط حد چې دی هغه 0.5 دی. په ډیزلي موټرو کې د هایدروکاربنونو متوسط چې دی هغه 0.5 همدارنګه متوسط یې 0 او زیات حد یې 0.02 دی. الدهایدونه چې دی هغه زیات حد چې دی هغه 0.03 کم حد یې 0 متوسط یې 0.004 دی. د دوی زیات حد چې دی هغه 0.004 دی متوسط یې البته کم یې 0 دی متوسط یې 0.002 دی. همداسې نایتروجن ډای اکساید او نایتروجن مونو اکساید چې دی هغوی د زیات حد په بنزیني موټرو کې 0.02 کم یې 0 او 0.06 یې متوسط حد. بنزیني موټرو کې د زیات حد چې دی هغه 0.15 کم یې 0 او 0.004 یې متوسط حد دی. همداسې سلفر ډای اکساید چې دی زیات حد چې دی هغه 0.008 دی کم حد یې معلوم نه دی. همدارنګه متوسط حد چې دی هغه 0.006 دی. په ډیزلي موټرو کې د سلفر ډای اکساید زیات حد چې دی هغه 0.03 کم حد یې 0.04 او همدارنګه متوسط حد چې دی هغه 0.002 دی. اوس موږ او تاسو راځو د ککړتیا په مختلفو مرحلو باندې بحث کوو چې ککړتیا عموما 3 مرحلې لري. لومړی د خبرتیا مرحله ده. دا هغه مرحله ده چې د هوا ککړتیا یو داسې حد ته رسېدلې وي چې باید د کنټرول لومړنۍ مرحله شروع سي. یعنې دلته ککړتیا فقط لږ اندازه سره تولید سوې یا ډیره سوې وي په ډیره کمه اندازه سره وي. فقط دلته همدا ضرورت وي چې موږ او تاسو باید د ککړتیا د کنټرول لومړنۍ مرحلې باید شروع کړو. یعنې د هغو مخنیوي لومړنۍ مرحله باید شروع کړو. دومه چې د هغه د اخطار مرحله ده. دا هغه مرحله ده چې د هوا ککړتیا مخ په زیاتېدو وي او باید جدي کنټرول سي. په لومړۍ مرحله کې لږ تولید سوې وي ککړتیا، په دغه کې په زیاتېدو وي یعنې دلته په ډېرېدو وي، یعنې د تولیدېدو ګراف یې مخ پر ډېرېدو وي. دلته باید جدي تعقیب سي، ځکه چې که چیرې جدي کنټرول او تعقیب نسي نو دوی به ځان راورسوي د اضطرار مرحلې ته. د اضطرار په مرحله کې د ککړې هوا کیفیت مخ په خرابېدو وي، یعنې ککړتیا خو تولید سوې وي، د هوا چې کومه ککړه سوې وي دغه کیفیت هم مخ په خرابېدو وي او د انسان د روغتیا لپاره خطري وي. نو باید پراخ هر اړخیز او چټک اقدامات باید ترسره سي، که نه نو د صحت لپاره به ډېر مضر تمام سي. نه یوازې د انسانانو صحت، د حیواناتو او نباتاتو صحت به هم زیانمن کړي. یعنې دا 3 د ککړتیا مختلفې مرحلې دي. اوس موږ او تاسو راځو د مهمو ککړونکو ستاندردي یا معیاري غلظت وایو. په یوه طرف کې موږ او تاسو ګورو چې دلته ککړونکي دي، یعنې ککړونکو مختلف ډولونه دي: کاربن مونوکساید، سلفر ډای اکساید، نایتروجن ډای اکساید او زوړندې ذرې دي. دلته
ستاندارد یعنی د دوی هغه معیار مثلا څومره دی، په معیاري اندازه سره څومره دی د ککړونکي. PPM یعنی پارت پر میلیون، یعنی په 1,000,000 کې 1 برخه ده دوی. همدارنګه د خبرتیا مرحله یعنی که په څومره اندازه سره ککړونکي په پارت پر میلیون یعنی په 1,000,000 په د میلیون په 1 برخه کې یعنی پارت پر میلیون په میلیون کې 1 برخه تولید سي، نو نو دا د خبرتیا مرحله ای. او که په څومره اندازه سره په پارت پر میلیون کې اضافه سي نو دا به د اخطار مرحله ای، او په استقرار مرحله کې به څومره. لومړی راځو کاربن مونوکساید. د کاربن مونوکساید ستاندارد یا معیاري غلظت پارت پر میلیون په 1,000,000 کې 1 برخه چې دا هغه نه ده، یعنی نه دی، نه برخه چې دی هغه کاربن مونوکساید دی. خو که چیرې 15 ته رسیږي دلته خبرتیا مرحله ده، یعنی که چیرې په هوا کې 15 ته رسیږي دلته به د خبرتیا مرحله شروع کیږي. که چیرې 10 ته ورسیږي نو د اخطار مرحله ده، او 45 کې د استقرار مرحله پیل کیږي. سلفر ډای اکساید دی 0.14 معیاري غلظت دی، 0.3 د خبرتیا مرحله ده، 0.6 چې دی هغه چې دی د اخطار مرحله ده، د 0.8 چې هغه د استقرار مرحله پیل کیږي. نایتروجن ډای اکساید دی چې 0.05 د ستانداردي غلظت دی. که چیرې 0.05 ته ځي نو دلته خبرتیا مرحله، 0.3 کې د اخطار مرحله، او په 0.4 کې د استقرار مرحلې ته ځان رسوي. زوړندې ذرې دي چې 2.8 که چیرې شي ستانداردي غلظت دی، 3.15 کې د خبرتیا مرحله، په 425 کې د اخطار مرحله، او په 815 کې د استقرار مرحله پیل کیږي. د احتراق په اثر د هوا ککړتیا. د محرکاتو د احتراق په اثر، محرکات مثال لکه ډیزل، پټرول او مختلف داسې نفت چې موږ تاسو لرو چې د هغو څخه موږ تاسو استفاده کوو، یعنی چې سوځېږي. مثال بوټي هم موږ تاسو یادولی سو. د هغوی په نتیجه کې چې کوم کیمیاوي مواد لکه نایتروجن ډای اکساید، کاربن ډای اکساید، کاربن مونوکساید، سلفر ډای اکساید، نایتروجن مونوکساید دا لاسته راځي چې زهري دي او لرې کول یې ګران او قیمته دي. که کاربن ډای اکساید له ستانداردي حالت څخه ډیر شي د نبات او انسان دواړو لپاره خطرناک دی. د نبات لپاره ځکه خطرناک دی ځکه چې که چیرې موږ تاسو نباتات وګورو دوی په خپلو په لاندنۍ او پورتنۍ برخه کې ځینې د سټوماټا سوري لري. که چیرې د همدغه کاربن ډای اکساید کچه له معیاري کچې څخه چې مثال کاربن ډای اکساید په هوا کې 0.03% شتون لري، که چیرې له دې څخه ډیریږي نو په نتیجه کې د نبات د ستوماتا د سوري د بندېدو باعث کیږي. کله چې د نبات د ستوماتا سوري بندېږي دلته د ضایع ترکیب عملیې سرته نشي رسولی. د ضایع ترکیب عملیې سرته ونه رسوي نو دوی غذا نشي برابروي، چې غذا یې نه کړه برابره نو ژوند نشي کولی. هم د انسانانو د صحت لپاره مضر دی ځکه چې د څېړنې په نتیجه کې د 80% د سږو سرطان چې دی هغه د څه شي له امله دی. 80% د سږو سرطان هغه د ککړې هوا له کبله دی چې هغه له موټرانو څخه تولیدېږي. او همدارنګه یو اغېزه یې همدا ده چې پر ماهیانو حیواناتو باندې دا اثر لري. بل د لمر ډېرې وړانګې د دوی په وسیله باندې جذب او تودوخه ساتي. موږ تاسو په نړیواله تودوخه کې او په ګرین هاوس افیکټس کې وویله چې خپله دوی چې دي دا د شینکوریز ګازونه دي، یعنی د ګرین هاوس ګازونه دي. دوی د ځمکې په شاوخوا باندې یو پرده تشکیلوي چې په تېر درس کې موږ تاسو پرې بحث کړی دی چې څنګه یو پرده تشکیلوي. نو ډېرې وړانګې او تودوخه ساتي او ځمکه څه کوي ګرموي. ورځې جوړېږي، سیلابونه راځي او یخچالونه چې کېږي ویلې کېږي ځکه بارانونه ډېرېږي. بارانونه ډېر سي همدارنګه د یخیانو ویلې کېدل ډېر سي نو په نتیجه کې چې کېږي همداسې ډېره تودوخه ورکوي، البته ډېره ککړتیا تولیدوي. خو نه یوازې دا چې محرک کوونکي خطرناک دي، غیر محرک شوي هایدروکاربنونه لا هم خطرناک دي او سرطان رامنځته کوي. یعنی که کوم مواد
یعنې تیل، پټرول، ډیزل دا هر څه چې سوځل کېږي، که چیرې دا محرک سوي دي، مثلا کوم دود چې له دوی څخه تولیدېږي دا محرک سوي سوځل سوي دي، خو که چیرې هایدروکاربنونه په هغې کې شتون ولري نو دا بیا لا هم څه شي دي ډېر خطرناک ثابتېدلی شي. چې څه رامنځته کوي؟ سرطان رامنځته کوي. نو یعنې نه یوازې دا چې محرک کوونکي خطرناک دي، غیر محرک شوي یا نیمه محرک شوي تر دې لا ډېر خطرناک ثابت شوي دي. څنګه کولی شو د موټرو او اراده جاتو د ککړتیا کمه کړو او مخنیوی یې وکړو؟ لومړی راځو موږ باید د انجن او د هغه اړوند معلقات تنظیم کړو په سم ډول په خپلو ځایونو کې په خپلو دندو سره په ښه ډول یې باید ځای پر ځای کړو تر څو د ککړتیا کمه ته ورسي. د پی سی وي کنټرول او خلاصول، یعنې دا باید څو ځله خلاص سي، هغه صفا سي تر څو په کومه اندازه سره موټران تودوخه البته ککړتیا محیط ته ورکړي. د موټروانانو ته د ښه محرکاتو برابرول، یعنې کوم ډیزل او پټرول چې برابریږي هغه باید په ښه کیفیت سره وي، په ښه کیفیت سره برابر سي تر څو کمه ککړتیا محیط ته ورکول سي. د کتالیزور دستګاوو نصبول او د ککړونکو د مقدار کمول، یعنې کتالیزور دستګاوې هغه دستګاوې دي کوم چې د موټرانو د ککړونکو په مخنیوي کې تر ټولو ښه مهم رول لري. هغه یعنې ککړونکي کم تولیدوي یا هم څنګه کوي مخنیوی یې کوي. د موټرو سرویس کول یعنې پاکول، دوی باید په روزمره نه البته په دایمي شکل سره په منظم ډول سره سرویس سي تر څو ککړتیا مخنیوی وسي. د موټرو روزمره ساتنه چې په سرویس هم یو مثال مو تاسو ویلی سو. په موټرو کې د ککړونکو سرچینې او د ککړتیا کمولو طریقې. په عمومي ډول په موټر کې د ککړونکو 4 سرچینې شتون لري، یعنې موټر چې دی هغه 4 سرچینې لري. لومړی چې دی اګزوز دی یا هم نل دی، کارتر دی، باک بنزین دی او چې دی کاربراتور دی. دغه په موټرو کې هغه د ککړتیا تولیدونکي سرچینې دي، یعنې دا د موټر الې دي، اګزوز، کارتر، باک بنزین او همدارنګه کاربراتور. دا ځینې وسیلې دي په موټرانو کې د خپل دندو لپاره چې دی ګمارل شوي. لکه اګزوز چې هغه مثلا دود چې کوي تولیدوي، چې په 100 کې 85 څخه تر 15 پورې د اګزوز د محرک شوو او نه محرک شوو جملې څخه دي، یعنې له 85 څخه تر 15 له همدغه اګزوز یا هم د نل څخه وځي. د ژوند د چاپېریال د ککړتیا د کمولو لپاره 4 طرحې شتون لري. لومړی د هوا او محرک د مخلوط د نسبت کنټرول مخکې سلنډر ته تر داخلېدو، یعنې مخکې له دې چې دغه محرک سوي کیمیاوي مواد و سلنډر ته داخل سي باید د محرک د مخلوط د نسبت کنټرول باید وسي. په سلنډرونو کې د احتراق د پدیدې کنټرول او بشپړ احتراق ته نږدې کېدل، یعنې دغه کیمیاوي مواد باید بشپړ احتراق وسوځول سي. د احتراقي موادو تصفیه مخکې له دې چې اګزوز له نل څخه ووځي او د هغوی بیا خطره کول، یعنې مخکې له دې چې دوی له نل څخه ووځي هلته باید ځینې آلې ورته نصب سي او یا کنټرول باید وسي. د موټرو او سرویسونو د ګازونو د سوځولو د تخنیک بیا خطره کول، په کوم تخنیک سره چې دوی مثلا موټر او سرویسونو کې د ګازونو سوځول کېږي هغه باید چې شي په ښه تخنیک سره استعمال سي. کورنۍ دنده مو د راتلونکي لپاره ولې ډیزلي موټر تر نورو ډېر ککړتیا محیط ته ورکوي؟ دلایل به یې په 1-2 مخو کې ولیکئ او وروسته به یې ماته په 1499 کال د 10 میاشتې په 6 نیټه ماته وسپارئ. له پاملرنې مو یوه نړۍ مننه. که کومه پوښتنه لرئ کولی شئ چې راته پرېږدئ. تر بل 3 درس پورې ښه وخت او